سلامونه ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. تحریک طالبان پاکستان وایي چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې مو 240 پاکستانی ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان اسلامي امارت وایي چې د افغاني توکو پر مخ د لارو تړل د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابوي. مولانا فضل الرحمن وایي چې د پاکستان طاقتور ادارې د امنیت لپاره نه بلکې پر وسایلو د قبضې لپاره په قبایلي سیمو کې دي. او وروستی خبر دا چې فیصل کریم کونډي وایي که په خیبر پښتونخوا کې امنیت را نشي نو ترهګري به تر پنجاب ورسیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان وایي چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې مو 240 پاکستانی ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ادعا کړې چې په 13 اکتوبر میاشت کې د 200 بریدونو په ترڅ کې 130 تنه پاکستانی ځواکونه وژلي او 145 تنه نور یې ټاپیان کړي دي. د تحریک طالبان پاکستان لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې چې یوه کاپي رسنیو ته رسېدلې ویل شوي چې په دغو بریدونو کې له پاکستاني امنیتي ځواکونو څخه د وسلو او مهماتو د ولکه کولو ترڅنګ 11 تنه پوځیان هم ژوندي نیولي دي. په خبرپاڼه کې هم دغه راز ویل شوي چې دوی دغه بریدونه په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې ترسره کړي چې زیاته برخه یې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ولسوالیو کې شوي خو د سویلي پنجاب په میان والي کې هم د 2 بریدونو ادعا کړې ده. په خبرپاڼه کې د دغو بریدونو بڼې هم یاده شوي او زیاته شوې ده چې دوی له لایزر خرپ او ترپ لاسي بامونو ځوابي هدفي بریدونو ځان مرګو او توغندیزو بریدونو څخه کار اخیستی او له امله پوځي چاونۍ پولیس تانې او اف سی ځواکونه په نښه شوي او دغو ځواکونو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. همدارنګه په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې دوی د امنیتي ځواکونو ګڼې ودانۍ زغروال موټر شوبلې کیمرې او نور وسایل هم ویجاړ کړي دي. سره له دې چې تر دې مهاله د پاکستان امنیتي سرچینو دغو ادعاو ته تازه غبرګون نه دی ښودلی خو په 13 میاشت کې د دغه هیواد له بېلابېلو برخو څخه د امنیتي پیښو خبرونه خپاره شوي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. په یو بل خبر کې اورئ چې اسلامي امارت وایي چې د افغاني توکو پر مخ د لارو تړل د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابوي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت سرپرست د اسلام آباد د سیمایزو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د افغانستان پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو فرصتونو او ستونزې خبرې وکړې. سردار احمد شاکب وایي چې د افغان صادراتو پر مخ وخت نه وخت د لارو بندول د تعرفو ناڅاپه لوړول د بار وړونکو موټرو غیر ضروري ارزونې او د ویزو په برخو کې شته ستونزې د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناسم اغیز کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر سردار احمد شاکب زیاته کړه ما د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي اړیکو خبرې وکړې او ومې ویل چې د لارو وخت نه وخت بندېدل تعرفه کې ناڅاپي لوړوالی د بار وړونکو موټرو غیر ضروري ارزونې د پاکستاني لوري اړوند اقدامات پر د اړیکو منفي اغیزې کوي چې زیان یې نه یوازې دواړو حکومتونو بلکې د کرښې په دواړو غاړو کې میشتو خلکو ته هم رسیږي. شاکب وایي چې افغانستان له خپله ځانګړي جغرافیایي موقعیت سره د سیمایزو پروژو د پلي کولو له لارې کولی شي چې سیمایز پیوستون رامنځته کړي. د شاکب په خبره د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې ناامني پر افغانستان او ټوله سیمه منفي اغیزې لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې باید له امنیتي موضوعاتو سره ونه تړل شي.
ښاغلي شکیب په دې اړه وویل زه ویلی شم چې پاکستان کې ناامني پر افغانستان او ټوله سیمه منفي اثر لري او افغانستان هیڅکله هم په خپل ګاونډ کې جګړه نه غواړي بلکې اسلامي امارت اقتصادي محاوره پالیسي تعقیبوي او هڅه کوي چې ټوله سیمه سره نږدې کړي. همدغه راز د پاکستان او افغانستان اقتصادي او سوداګریزې اړیکې باید له امنیتي موضوعاتو سره ونه تړل شي. دا کار به د ټولو پر ګټه وي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي سرپرست حکومت لا ټولو ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او زیاتوي چې اسلام آباد او کابل د خپلې ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې حل او فصل کړي. د سیاسي چارو کارپوه محمد زلمی افغانیار وایي په حکومتدارۍ کې د خپل ستراتیژیک عمق د پلي کولو لپاره پر کډوالو د فشار راوړلو او په افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو رسیدلو پر مهال د پولو تړلو امر کړی. زه هیله لرم هر ډول تقابل چې لري د خبرو اترو له لارې د ورته حل لاره پیدا کړي نه پر افغانستان د بحران تپلو له لارې. د سیاسي چارو کارپوه محمد سلیم هم وایي تر هغه چې پاکستان د افغانستان په نوم جغرافیې پر وړاندې خپله ستراتیژي بدله نه کړي موږ دایمي ستونزې لرلې او لرو به یې. مولانا فضل الرحمن وایي چې د پاکستان طاقتور ادارې د امنیت لپاره نه بلکې پر وسایلو د قبضو لپاره په قبایلي سیمو کې دي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پاکستان پوځ موجودیت د امن لپاره نه دی بلکې پر وسایلو د قبضو لپاره دی. نوموړي د اکتوبر پر 13 په ډیره اسماعیل خان کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې د حکومت واکداري ختمه شوې او خلک له ماښام وروسته بهر نشي وتلی. د هغه په وینا دا ناامنۍ یوه لویه وجه ده چې ریاستي ادارې په آیین کې د ورکړل شویو دندو پر ځای په نورو کارونو مصرفي دي. مولانا فضل الرحمن په دې اړه زیاتوي چې دلته پر موټروي پول دی پورته پرې پوځیان ولاړ دي او لاندې وسلوال ولاړ دي. دا زموږ د ترهګرۍ ضد جنګ دی. موږ د ترهګرۍ ضد هیڅ پالیسي نه لرو بلکې ترهګري د خلکو د ویرولو لپاره استعمالیږي. د صوبو پر وسایلو باید د صوبې خلک واک ولري. طاقتور ادارې هر ځای ته رسیدلې دي. دوی وایي امن راولو خو زه وایم چې تاسو زموږ پر وسایلو د قبضې لپاره راغلي یاست. مولانا فضل الرحمن هم دغه راز په حکومتي پالیسیو نیوکې وکړې او ویل چې له خپلو دوستانو سره یې هم اړیکې خرابې کړې دي. نوموړی وایي چې که څه هم چین په پاکستان کې د اقتصادي راهدارۍ لویه پروژه پر مخ بیایي خو بیا هم د امن په نامه ویرول کوي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت او پوځ د مولانا فضل الرحمن خبرو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی خو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د امن لپاره یې ګڼ عملیات پیل کړي او پوځ قربانۍ ورکړي دي. حکومت دا هم وایي چې خلک باید پر امنیتي ادارو نیوکې ونه کړي. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامني زیاته شوې ده. د دغو بریدونو او ناامنیو پر ضد د سیمې خلکو په بیا پراخ احتجاجونه جرګې او لاریونونه کړي دي. لا ډیره اسماعیل خان سره نږدې په بنو کې د سوداګرو ټولنې د اکتوبر پر 22 د امنیت لپاره پرلت وهلی دی. تر دې مخکې د مۍ پر 10 د درزنده جرګې پر حکومت غږ کړی و چې د امن پر ځای کولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. پر دې سربیره د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه د اکتوبر پر 25 په بنو او ګڼو نورو سیمو کې د امن لپاره پراخ احتجاجونه شوي وو.